یو حکیم ته چا وویل چې ښځې ډېرې مکاره وي. حکیم هم اراده وکړه ترڅو چې د ښځې د مکر په اړه معلومات وکړي او ځان خبر کړي. د یو کلي منځ کې روان و چې د کوهي څا د غاړې سره یې یوه ښځه ولیدله چې په ډېر هېرېدلي حالات کې ولاړه ده. نو نږدې ورغی او له ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې د ښځو مکر څه شی دی. ښځه چې د حکیم خبره واورېده ډېره په قهر شوه او په چیغو چیغو یې ژړا پیل کړه. سړي ورته وویل ولې دې وژړل؟ ښځې ورته وویل تر څو چې د کلي خلک راشي او تا ووژني. حکیم ډېر وارخطا شو او بیا یې ښځې ته وویل ما خو تا ته هېڅ نه دي ویلي او نه مې په سپکه سترګه درته کتلي دي، بلکې د ښځې د مکر په اړه معلومات غواړم او ته مې اوس په خلکو باندې وژنې. ښځې چې د خبره واورېده نو بیا یې د کوهي نه اوبه راوایستلې او په خپل سر یې واچولې. ټول بدن یې لوند شو. حکیم د ښځې دغه کار نور هم وارخطا کړ او حیران یې کړ او ورته یې وویل زه څه وایم او ته څه کوې. په دې وخت کې د کلي خلک راورسېدل. حکیم ډېر وارخطا و چې اوس به مې ووژني. کلیوالو له ښځې نه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. ښځې ورته وویل زه په کوهي یا څا کې لوېدم نو ځکه مې وژړل چې دا حکیم راغی او زه یې له کوهي یا څا نه راوایستم. ټولو کلیوالو د حکیم نه مننه وکړه او د نوموړي میلمه پالنه یې وکړه. له دې وروسته ښځې حکیم ته وویل اوس پوه شوې چې د ښځو مکر څه شی دی. کله چې درنه راضي شي نو خوشحال به دې کړي او کله چې درنه خفه شي نو مړ به دې کړي. تر بلې داسې ویډیو د خدای په امان. بای بای.